او عیسی علیه السلام په دغه درجه کې دي چې د ورقه ابن نوفل عقیده هم داسې وه چې دا عقیده نه پوره شرک دی او نه پوره توحید دی. نو ځکه ورقه ابن نوفل عیسی علیه السلام نه پیاد، بلکې ویل دا هغه ناموس اکبر دی چې و موسی علیه السلام ته راتلی. او بیا دغه ورقه یو عجیبه خبره وکړه، ویل کشکې زه په هغه وخت کې ځوان وای چې ستا قوم تا د مکې څخه باسي او ما ستا تومه کړې وای. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په تعجب کې شو، ویل ما د مکې د ښار څخه باسي ما شړي؟ ورقه ابن نوفل ویل هو، هر چا چې دغه شی راوړی دی لکه تا ته چې راغلی دی هغه څوک د خپل قوم د طرفه آزاد شوی دی، او دا عمل همیشه د نبیانو سره کېدی، او ته هم نبی او رسول یې آزادېږي، او که زه په دغه ورځ ژوندی وم کومک به دې وکړم. دا نو د وحیو او بعثت شروع. اوس نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته تر دغه وخت نه و معلومه چې زه نبی رسول د الله جل جلاله د طرفه دغه امت ته، خو د ورقه په دا خبرو سره په سل کې سل نه. اما یو څه را فکر ورته پیدا سو، دا نو د وحیو او بعثت شروع. اوس نو محمد صلی الله علیه و آله وسلم د ځینو علماو په قول د سورة العلق د دغه آیاتو په نزول سره نبی سو، مګر رسول نه دی. ځکه ځینې علما د نبی او رسول فرق داسې بیانوي چې نبی هغه دی چې وحی ورته نازلیږي خو په تبلیغ نه وي امر سوی، او رسول هغه دی چې هم وحی ورته راځي او هم د دین په تبلیغ سره مامور او مکلف دی. نو د دغو علماو په قول محمد صلی الله علیه و آله وسلم د سورة علق په نزول سره نبی سو، څرنګه چې په تبلیغ نوزو امر نو رسول نسو، خو بیا د سورة المدثر په نزول سره رسول هم سو، ځکه هلته بیا په تبلیغ هم امر کړی سو. دا یو قول. پس له دغه واقعې څخه د غار حرا ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نور څه نسو پېښ او وحی هم نه نازلیږي، چې دغه مودې ته علما فترة الوحي وایي، یعنی وحی قطع سوی، او دا موده په هغه صحیح روایتو کې و شپږو میاشتو ته ورسېده. اگر چې ځینو علماو دا موده 3 کاله بللې ده، خو دا مطلقا خطا ده، او هغه راجح روایت دا دی چې دا موده 6 میاشتې پوره نیم کال وحی قطع دی، هیڅ شی نشته. نو د دغه جهته علماء کرام رښتیا او صادقه خوب د نبوت شپږ 40 حساب وي، ځکه نبوت یا رسالت ټوله 23 کاله وو. که دغه 23 کلونه و شپږ میاشتو ته واړو نو شپږ 40 واره شپږ میاشتې ځینې جوړېږي. نو دغه موده چې وحی نه وي رؤیا الصادقه موجوده وه، نو ځکه رؤیا صادقه د نبوت شپږ 40 حصه وه. خیر، په دغه شپږ میاشتو کې ورقه ابن نوفل هم وفات شو، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ورقه ابن نوفل مې په جنت کې ولیدی، ځکه د هغه اراده د اسلام په خپل نیت و جنت ته داخل سو، او د ورقه د ژوند په وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم و اسلام ته څوک نه دی دعوت کړی، او د هیڅ چا څخه د ایمان راوړلو طلب او غوښتنه نه وکړي. نو ورقه ابن نوفل په هغه خپل نیت چې ویل کشکې زه ځوان وای او ستا کومک مې کړی وای و جنت ته داخل سو. دا هم الهي رحمت او احسان دی چې د ورقه پر نیت یې معامله ورسره وکړه، که څه هم دی تر رسالت د مخه وپاڅو خو جنت ته داخل سو. اوس نو په دغه شپږ میاشتو کې چې وحی قطع دی، که څه هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په اولو ورځو کې ډېرېدی او په بیره کې و، خو څه موده وروسته یې زړه غوښتی چې بیا جبریل علیه السلام ورته راسي او وحی ورته راوړي. شوق او علاقه یې پیدا سوه تر داسې اندازې چې دشت او صحرا ته به ووتی، غرو ته به ولاړی، او هلته به په انتظار و چې شاید جبریل علیه السلام ورته راسي. ورونو، د وحیو د قطع کېدو څخه مقصد هم دا و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شوق او علاقه د جبریل علیه السلام و ملاقات او د وحیو و نزول ته پیدا سي، چې واقعا هم داسې سوه. د دې په عوض چې د مخه به بیرېدی، اوس دشت او غرو ته وځي او د دې انتظار کوي چې د جبریل علیه السلام سره ملاقات سي. دا ورځې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دپاره ډېرې درنې او د خواشینۍ ډکې ورځې وې، چې ایا زما څخه خو به داسې یو کار نه وي پېښ شوی چې زما رب راڅخه ناراضه شوی وي. حتی ځینې وختونه به دا اراده وکړه چې د غره څخه ځان راوغورځوي. څو یوه ورځ یې ناببره د اسمان د طرفه غږ واورېدی چې ویل یا محمد. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي سر مې راپورته کړي چې یو عجبه منظر دی، انسان ته هیڅکله داسې حالت نه پېښېږي. ومې لیده چې جبریل علیه السلام په هوا کې پر یو عرش ناست دی او 600 وزرونه یې دي چې د مشرق او مغرب مابین یې ټوله ډک کړي وو، ټوله اسمان یې نیولی وو. وایي د اسمان هر طرف ته چې به مې کتل دغه جبریل مې لیدی او دغه غږ کوي یا محمد انت رسول الله وانا جبریل، یعنی یا محمد ته رسول الله یې او زه جبریل یم.
او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ډیرې بیرې څخه پر خپل ځای ولاړ دی او د وهم څخه حرکت نشي کولای. دغه منظر او مشهد بیان الله جل جلاله په قرآن مجید کې کړی دی او فرمایي والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى. یعنی قسم دی پستور سره چې غروب یا طلوع وکي چې نه دی ګمراه شوی ملګری ستاسي چې مقصد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی. یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه د غلط فهمۍ په سبب د صحیح لارې څخه اوښتي دي او نه په خپل قصد او اختیار سره د لارې څخه اوښتي دي، بلکې لکه د اسمان ستوري چې په ختلو او لوېدلو کې پر یوه معینه او مقرره سوې لار ځي، همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د الله عز وجل د طرفه پر معینه سوې لار برابر ځي او دا امکان نه لري چې مخالفت ځینې وکړي او نه محمد صلی الله علیه و آله وسلم د خپلې غوښتنې او خواهش مطابق خبرې کوي او نه دی دغه قرآن مګر وحي چې وده ته لېږل سوي دي. ښوونې دي ده ته شدید القوا، د ډېرو شدیدو قوتو خاوند چې جبریل علیه السلام دی. ورونو جبریل علیه السلام د ملائکو رئیس او قائد دی او انبیاء علیهم السلام ته د رسالت او وحیو په رسولو تر نورو ملائکو غوره سوی او اختیار سوی دی. د ملائکو څخه بل څوک نشته چې رسولانو ته وحي راوړي بې له جبریل علیه السلام څخه. او جبریل علیه السلام شدید القوا دی، د ده د قوت څخه یو دا دی چې پوره او کامل ښار یې د وزر په یوه طرف چپه واړوه، د دغه لوی ښار لوړه حصه یې کښته کړه او کښته حصه یې لوړه کړه. دا د جبریل علیه السلام قوت دی. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. الله جل جلاله فرمایي چې دا واقعي لیدل دي، خیال او تصور نه دي، بلکې حقیقتا یې جبریل علیه السلام ولیدو. ورونو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسالت په ټوله موده کې جبریل علیه السلام پر خپل واقعي شکل فقط 2 واره لیدلی دي. بشر دا نسي تحمل کولای چې ملائکې وویني، نو ځکه جبریل علیه السلام به ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په قسم قسم صورتو او شکلو راتلی. ورونو د مخه تر دې چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسالت او نبوت د ژوند په تفصیلاتو شروع وکم، دا ښه او لازمه بولم چې د وحي اقسام او اشکال در وښول سي، ځکه وحي دی چې د رسالت اساس او د دعوت مدد او اصل دی. نو وحي یا نزول د وحي پر 6 قسمه دی. یعنی ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وحي پر 6 قسمه نازل سوي دي. اول د خوب لیدل دي. علماء کرام وایي چې د انبیاء علیهم السلام خوب وحي دی، ځکه ابراهیم علیه السلام وخپل زوی ته وویل یا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، یعنی ای زما زویه زه پرلپسې په خوب کې وینم چې تا حلالوم. نو دغه خوب وحي وی. دوهم دا چې جبریل علیه السلام به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په زړه کې هغه شی ورواچاوه، بې له دې څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملکه وویني، لکه څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ان روح القدس نفس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. يعني روح القدس چې جبريل عليه السلام دی زما په ذکر راواچول چې اصلا موږ ودغه الهام وای. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي الهام راته وسو چې هیڅ نفس تر هغو پورې نمري چې رزق او اجل یې پوره نسي، نو د الله جل جلاله څخه وبېرېږي او د رزق په طلبولو کې سمه لار اختیار کړي او د رزق طلب باید تاسې ودې ته مجبوره نه کړي چې د الله جل جلاله په معصیت او ګناه یې طلب کړي، ځکه هر شی چې د الله جل جلاله سره دی بې له اطاعت د الله په بل شي نه حاصلېږي. حدیث خو د دې حدیث شریف په بیانولو سره زموږ مقصد الهام و چې دا هم د وحیو یو قسم دی او د وحیو دریم قسم دا دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته به جبرئیل علیه السلام د یو سړي په شکل سره راغلی او په دغه قسم وحی کې به اصحاب کرامو هم دغه سړی لیدي او دا د 2 نفرو د تفاهم او پوهېدلو دپاره د وحیو هغه آسان ترین شکل دی، ځکه دلته د دواړو طرفو په مابین کې تجانس او یو شیوالی موجود وي او ډیر ځله جبرئیل علیه السلام ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د دحیة الکلبی په شکل راغلی دی او د وحی څلورم قسم دا و چې د زنګ یا زنګولې د شرنګهاري په شکل سره بو چې دغه قسم وحی بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پاره هغه سخت او مشکل قسم د وحی وو، حتی چې په ډیر شدید یخ کې به پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خولې را بهېدلې او که به پر کوم حیوان سپور و د هغه زنګونونه به پر مځکه کڅ وو
یو وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دغه قسم وحی نازل دی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زنګون د زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ پر زنګانه پروت زید رضی الله تعالی عنہ وای قریبه و چې د دروندوالي په سبب می زنګون په مځکه نه نوځي او د وحی په ځم قسم دادی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به ملک په هغه خپل واقعي شکل کوم چې الله جل جلاله خلق کړی ده ولید او دا قسم وحی ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ده د ټول رسالت په موده کې دوه واره پیښ شوی دي لکه الله جل جلاله چې په سورة النجم کې ذکر کړی دي او د وحی شپږم قسم هغه دی کوم چې الله جل جلاله د معراج په شپه پر اسمانو لوړ پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم منځونه فرض کړ بېل واسطه بېل ملکی د پردې تر شا خطاب او لکه د موسی علیه السلام سره چې په جبل طور کې څو واره داسې وسوه چې د الله جل جلاله خبرې به اورېدې او لیدې به نه او دا هغه کامل ترین شکل او صورت د وحی دی نو جبريل عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ته په خپل واقعي شکل او حقیقي صورت فقط دوه واره ښکاره سوی دي چې اول وار دغه د بعثت په شروع کې او دوهم وار د اسراء او معراج په شپه او دغه اول او دوهم وار په باره کې الله جل جلاله په سورة النجم کې فرمایي ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى يعني د محمد صلى الله عليه وآله وسلم زړه خلاف نو ورته ویلي هغه چې جبريل عليه السلام په سترګو لیدلی وو آیا تاسو د محمد سره په دغه شي کې چې د لیدلی دی بحث او جنجال کوي او خامخا محمد صلی الله علیه و آله وسلم بل وار بیا جبريل عليه السلام لیدلی دی چیرې لیدلی دی عند سدرة المنتهى دا هم دوهم وار لیدلی دی چې د معراج په شپه د سدرة المنتهى د درختي او بیا د سدرة المنتهى د درختي سره وسو چې دغه تفصیلی بیان به ان شاء الله د معراج په قصه کې درته وکړو نو دغه منظر او مشهد چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اول وار د پاره جبريل علیه السلام په خپل واقعي شکل او صورت سره ویني ډیر عجیب او نادر حالت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ډیر خوف پر خپل ځای حیران ولاړ دی هیڅ حرکت نه کوي چې هر خواته ګوري اسمان په جبريل علیه السلام ډک دی او دغه ورته وایي یا محمد انت رسول الله وانا جبريل یو څه وخت دغه حالت چې بیا جبريل علیه السلام د نظر څخه غائب شو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بیری او خوف په حالت کې کور ته راغلی او ریږدي وایي زملونی پټ مکي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په بستر کې ځان پیچلی وو چې جبريل علیه السلام وحی ورته راوړي او دا واری د الله جل جلاله د طرفه رسالت ورته راوړي چې د سورة المدثر دغه آیاتونه نازل شو یا ایها المدثر قم فانذر یعنی هغه څوک چې په کالو کې د ځان د وحی د بیري پیچلی دي د خود د ځای ولاړ او خلق د الهي عذاب څخه وبېرو چې دا د خلقو په بیرولو او انذار سره امر دی او د رسالت درنه وظیفه پر غاړه ورولوي وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر یعنی او خپل رب په لوی سره یادوه او خپل کالی دی پاک وساته ګناه او بوتان پرېږده یعنی ظاهر او باطن دی باید پاک او داسې احسان مکوه چې بدل یې ډیر غواړي الله جل جلاله مشتلول همت راشي چې هر شی کمال وي که دولت که علم وي که لارښوونه هر څه چې وچاته ورکوي دا نه ښایي چې د هغه عوض وغواړي یوازې د الله جل جلاله پر ورکړه شاکر او صابر اوسه ولربك فاصبر او خپل رب ته صبر کوه یعنی اوس نو ستا ازارېدل شروع شو خلک دې بیا ازار نه پرېږدي ته باید صبر وکړې دا ټوله امت لارښوونه ده کم شدائد او تکلیفونه چې د دعوت په لار کې تاسې ته پیښیږي د هغه په مقابل کې د صبر او تحمل څخه کار واخلي او پوسي چې دغه عظیم الشان وظیفه د تبلیغ او دعوت بل زړورتیا او حوصله صبر او استقامت پای ته رسیږي تر دغه وروسته د وحی نزول پرله پسې او همیشه وحی نازل دی او بیا د سورة المزمل دغه آیاتونه نازل شو یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا یعنی هغه څوک چې ځان په کالو کې پیچلی دي په شپه کې مانځه ته ولاړ سه بې له لږې حصې څخه یعنی شپه په عبادت تېروه خو که د شپې یو څه حصه آرام کوي کومه مضایقه نشته پروا نه لري چې دا ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په عبادت سره امر او بیا سورة الضحى نازل شو والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى یعنی قسم په تاشت چې روښانه دی او قسم په شپه چې تاریکه سي او ټول شیان په خپله تاریکه کې پټ کړي چې ستا رب ته نه یې پرېږدي یعنی دا چې وحی نه نازلې دی دا د الله جل جلاله د طرفه ستا پرېښول او مهجوره کېدل نه دي چې ته یې پرېښولې بلکې د دې انقطاع څخه مقصد دا و چې ته مستعد سې
د وحي د نزول لپاره شوق او استعداد پیدا کړي او پرله پسې آیاتونه نازلېده او بیا هم الله جل جلاله هغه نعمتونه ذکر کړل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورکړي او فرمایي وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى او اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم خامخا تعالی آخرت تر دنیا ښه او بهتر دی او ژر د چې ستا رب تاته لویه برخه درکړي پس ته به راضي سې. الله عز وجل نور هغه نعمتونه ورته بیانوي چې وده صلی الله علیه و آله وسلم ته پرله پسې ورکړي دي او فرمایي الم یجدک یتیما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى. آیا ته یتیم نه پیدا کړی بې پلاره پیدا شوې او بیا د پناه ځای درکړي او ته داسې پیدا کړی وې چې په شرع او شرعي احکام نه پوهېږي او تاته شرعي احکام در وښول او نبوت یې درکړي. دلته ضلالت د انحراف او د لارې څخه د اوښتلو په معنا نه دی بلکې د ضلال معنا د عبادت په طریقه نه پوهېدل او نه پیژندل دي چې څوک باید څنګه د الله جل جلاله عبادت وکړي او چې فقیر یا مسکین پیدا کړي او بیا یې غني کړي. نو الله جل جلاله د دغه صورت په نزول سره ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته اطمینان ورکړي او هغه خپل نعمتونه او احسانونه یې ور یاد کړه چې تا هیڅکله ستا رب نه پرېږدي او نه دي مهجوروي بلکې احسان یې هم در باندې کړی دي او نور یې هم در باندې کوي. ورون د توحید په متعلق هلته په جزیرة العرب کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مخه نور خلق هم موجود چې د الله جل جلاله پر وحدانیت او یووالي عقیده درلود مګر د دې خلقو عدد ډېر لږ چې الله جل جلاله هدایت ورته کړی د دغه لږو خلقو څخه یو زید ابن عمرو ابن نفیل بل عثمان ابن حارث او بل ورقه ابن نوفل. دغه درې نفره د بوتانو د عبادت څخه بیزاره او بد ځینې راتله د مشرکانو د کارو څخه پتنګ وه چې دا هم تر بعثت د مخه وه. نو دغه درې نفره سره کښېنستل او مشوره یې وکړه ویل دغه د بوتانو عبادت خو عبث او بیهوده غلط او باطل کار دی موږ باید د صحیح او حق دین پوښتنه او معلومات وکړو او په اتفاق سره دې خوا او ها خواته ګرځي. د لوی عالم پوښتنه کوي چې هغه دوی ته حق دین او سمه لار وروښي چې دغه حق په تلاش کې عثمان او ورقه ابن نوفل نصارا سوه مګر زید ابن عمر بیا هم ګرځي غواړي چې پوره اطمینان حاصل کړي. خلقو یو نفر وروښاوه چې دغه نفر لوی عالم دی او هغه عالم یهودي و. زید ابن عمر وهغه ته ورغلی او ویل ستا د دین بیان راته وکړه. محترم ورونو څرنګه چې پته پای ته ورسېده نو زموږ د بحث پاته حسابه په راتلونکې پنځمه پته کې واوري ان شاء الله تعالى وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله